د افغانستان مشهور دودیز خوراک کړایي او کباب. په افغانستان کې کړایي خوراک له مشهورو او خوندورو خوراکونو څخه ګڼل کیږي او ورځ تر بلې یې مینوال د زیاتېدو په حال کې دي. ډیری خلک دغه خوراک خوښوي. دا په کابل کې د شینواري کړایي په نوم هوټل دی چې په همدې سیمه کې دې ته ورته ګڼ نور هوټلونه هم شته. د دې هوټل مسؤل ملنګ وایي چې هره ورځ ورته د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه لسګونه کسان د دې خوراک د خوړلو لپاره راځي او کارونه یې د پخوا په پرتله باندې ښه شوي دي. چې کابل ته راشي اکثریت خلک راځي خامخا کړایي ته او الحمدلله خلک راځي دي. تاسو به لیدلي وي خلک د دې خوراک نه ډېر راضي دي او ډېر ښه ماشاءالله. نوموړی وایي چې له تېرو 28 کلونو راهیسې د کړایي د پخولو کاروبار کوي او ورځ تر بلې یې کارونه ښه کیږي. زموږ همدا مسلک او کاروبار دی الحمدلله. بس دا خلک راځي د ټول افغانستان. کړایي خو په ټولو خوراکونو کې پاک خوراک دا نه چې زموږ مسلک دی. پاک خوراک چې دی کړایي دی ځکه چې تازه غوښه تازه په ساه حلالېږي. دلته موږ راوړو زوړنده ویا او تازه د خلکو مخ کې را کټ کوو د مشتریانو یا د مراجعینو په مخ کې کټ کوو غوڅه ویا تلویه ورته او د دوی په مخ کې لایف پخیږي. ملنګ د کړایي خوراک د پخولو او چمتو کولو په هکله داسې وایي. بس دا خپلو غوړو کې پخیږي په لم غوړو کې دې کې چې نور غوړي واچي خرابېږي. خوند مزه یې هغسې نه پخیږي خو مزه یې هغه نه. نو په لم غوړو کې پخیږي غوښه چې کټ شي ټوټه شي لم ورسره یو ځای په کړایي کې اچو او ګاز چې ورپسې ولګو مالګه ورسره واچو نو تقریبا 1 ساعت کې دا پخیږي. 1 ساعت وخت نیسي او بیا په دې کې ادرک زنجفیل ورته خلک وایي او ادرک او رومیان پکې اچو او ادرک پکې اچو شین مرچ او دغه د پخلي هغه سیستم د 1 ساعت وخت نیسي. د رستورانت ته راغلي کسان وایي چې کړایي یو د افغانستان له مشهورو خوراکونو څخه ده او د ګټې ترڅنګ یې مزه هم د نورو خوراکونو په پرتله باندې زیاته ده. موږ خو د ډېر وخت نه داسې ووایه چې د ډېر وخت نه موږ ورسره علاقه لرو او ډېره علاقه ورسره لرو. موږ تقریبا دغه ملنګ استاذ دی دا هوټل چې د چا دی نو د دې سره که زه درته وایم چې د څو کالو نه چې د دې په کارغه کې هوټل و بیا د کارغې ته به موږ ورتلو او بیا د کارغې نه راشپ شو دلته په دغه کې شو شارنو کې دی نو اوس دلته ورته موږ راځو. نو د ډېر وخت نه تقریبا داسې ووایه چې موږ د 15 کالو نه د دې سره دغه خوراک موږ خوښوو او کوو یې. هر غذای افغاني ټول افغاني خوراکونه خپل خوند لري خو کړایي خوراک یې ډېر خوندور دی. موږ یې ډېر خوښوو او ډېری وخت له خپلو ملګرو سره چې هوټل ته راشو نو کړایي نوشجان کوو. دوی وایي کړایي خوراک په لومړیو کې د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ څخه راپیدا اوس نږدې په ټول افغانستان کې خلک دغه خوراک خوري او خوښوي یې. کړایي خو ډېر یو ښایسته شی دی ډېر ذایقه‌دار شی دی او زموږ د افغانانو اکثر افغانانو خوراک دی او په افغانانو کې بیا د ننګرهاریانو خوراک دی او په ننګرهار کې بیا زموږ په ننګرهار کې 3 ولسوالۍ دي البته د شینوارو په نامه باندې. نو زیاتره شایقین او خوراکۍ تیارولو والا او خوړلو والا چې دي نو زموږ په ننګرهار ولایت کې د شینوارو د ولسوالۍ خلک د پخولو کې او د دې په جوړولو کې پوره مهارت لري او زه خپله هم ورسره ډېره علاقه لرم. موږ چې د ملګرو سره کله یو ځای شو نو جنجال مو په دې چې کړایي خورو یا وریته غوښه خورو او زیاتره ملګري هم د دې دغه کې چې چېرته هوټل ته ځو خو موږ د هوټل نه د کړایي سره علاقه ډېره لرو او شوق هم ډېر لرو او ښه خوراک هم دی. بلکې ښه والی دا دی چې تازه معامله ده او تازه لاله ده او تازه مال حلالېږي او دا وړوکی مال چې دی نو صحت ته هم ډېره فایده رسوي او غوښه هم ډېره ذایقه داري. افغانستان په سیمه کې د ښه خوراکونو له کبله هم خورا ښه نوم لري او د نړۍ ډیری هیوادونو کې افغاني خوراکونه لکه کباب، قابلي، منتو، چاینکي، ښوروا او نور دې ته ورته یې د مشهورو او خوندورو خوراکونو په توګه پیژندل کیږي. احسان الله کریمي، CMG، کابل.